سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو نن په لنکالي کې محمد نبي د ګربز پر وړاندې ولوبېدی چې محمد نبي هیڅ ونه ځلېدی، خو رحمان الله ګربز بیا زبردسته توپخانه ترسره کړل. د خپلې لوبډلې په ګټه 50 څیزه هم ترسره کړل. د څو لوبو ناکامېدو وروسته نن یو ځل بیا ډېر ښه وځلېدی، خپل ځان یو ځل بیا په لنکا پریمیر لیګ کې ثابت کړ چې دی د دې وړتیا لري چې 50 څیزې هم ترسره کړي، په دغه میدانو کې 4 ورځې او 6 ورځې هم ووهي. د لنکا شلوري لیګ په لړ کې په نننۍ لوبه کې رحمان الله ګربز په 40 بالونو باندې د 4 شپږیزو او 8 څلوریزو پر مټ نه شپېته منډې وکړې. بلخوا محمد نبي ساحل په 2 اورونو کې 8 منډې ورکړې. لوبه د ګربز لوبډلې وګټل. دغه لوبه چې د لنکا شلوري لیګ 19مه لوبه او کولمبو کرکټ لوبغالي کې د کولمبو سټارز او جپنا کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې جپنا کینګ د لوبې پچه وګټل او په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. کولمبو لوبډلې په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې چې نشان مدوکشا 15 او ډومینیک ډریسک په 18 منډو مخکښ شوه. جپنا کینګز لوبډلې ته تیسرا پریرا او شعیب ملک دوه ویکټې واخیستې. د 129 منډو هدف د جپنا کینګز لوبډلې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په 15.15 اورونو کې پوره کړ او دغه په زړه پورې لوبه یې په 8 ویکټو سره وګټل. د دوی لخوا رحمان الله ګربز په 40 بالونو باندې نه شپېته په زړه پورې منډې وکړې او اویکشا فرناندو 40 زیاتې منډې وکړې. د کولمبو سټار لخوا ډومینیک ډریسک او جیفري ویندرسي یوه ویکټه ترلاسه کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.